د اشرف غني مرکه ولې وځنډېدله؟ اشرف غني څه پلان لري؟ جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. احمدشاه ساحل لیکي د ولسمشر د وینا د ځنډ په اړه بېلابېل څلورمه زیات اوس هم په دې نظر دی چې گویا هغه امریکا له وینا راګرځولې. دوی ته باید وویلی شي چې ولسمشر کو د امریکا منلی نو اوس به په اماراتو کې نه بلکې په هر کې ناست وو. دا بیخي واضح د ولسمشر د سپینې ماڼۍ د راج کرښې ډېرې پخوا کراس کړي دي، حتی هغه وخت کله چې هلته ټرمپ په واک کې وو. ځکه خو هغه او د بهرنیو چارو وزیر یې د خپل واک په وروستیو کې په نهایت اقدامانه چلند د هغه مخالفت ته راودنګل. دا به په راتلونکي کې نوره هم واضح شي چې فعلا ولسمشر تر پخوا ډېر د امریکایي پالیسیو خلاف دی او مهمه ده چې په دې اړه یې ډېر واضح لیدلوری نیولې. ولسمشر لا هم د جګړې خلاف دی، لا هم د سیاسي جوړجاړي او تفاهم هیله لري. هغه د ولسمشر تر مخه یو افغان دی او په همدې اساس نه غواړي چې دا خاوره یو وار بیا په یو سوی تفاهم او یا نه څه د ناپایه جګړو او مرګونو مینه وګرځي. دا د یو افغان په توګه د ولسمشر ارمان دی او دا همدې ارمان د پوره کولو لپاره وروستۍ هلې ځلې کوي، هغه څه چې تر ډېره شونې نه برېښي. خو که چیرې دا هڅې واقعا هم د توقع وړ پایلې ور نه کړي نو بیا د ولسمشر د سیاست لوری معلوم دی. د هغه مقابل طرف به بل څوک نه بلکې یوازې امریکا وي. ولسمشر به د ستونزو جرړو ته ځان رسوي. ممکن هغه د افغانستان د دایمي ګټو لپاره د بلاک بدلولو ته مجبور شي، که څه هم په سیاست کې دایمي دوست او دښمن نه وي. خو وروستیو ناسم بدلونونو او اظهاراتو ته په پام ګرانه برېښي چې ولسمشر دې یو وار بیا د سپینې ماڼۍ کوم واکمن ته غاړه ورکوي او یا د هغوی دا لیوالتیا ولري. په همدې اساس ممکن هغه وخت ځوان ولسمشر محمد اشرف غني په سیمه کې د امریکایي ستراتیژیستانو لپاره په یو سر درد بدل شي. تاسې به لولئ او ګورئ چې له CNN رانیولې بیا تر ټولو غربي رسنیو د ټولو تاوده سرلیکونه به پریزیدنټ غني وي. دا یاد لرئ چې ولسمشر به د افغانستان سیاست قباله اصلي لور ته ورسموي. د امریکا او په سیمه کې د هغه د همغاړو هیوادونو د استخباراتي لوبې یا په عامه اصطلاح د پیشو موږک لوبې نورې خسته کن شوي او زغمل یې ګران دي. د ولسمشر وینا نه امریکا ځنډولې او نه د اماراتو چارواکو. انشاءالله نږدې راتلونکي کې به واورېدل شي. بیا وایو زړونه به لوی ساتو، حوصلې جګې. تاسو څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.